یو کال یو بریدم په خارجیانو باندې ونه که افغانان هم ووځي. د ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي لنډه ویډیو خپره شوې ده په کومه کې چې ولسمشر صاحب وایي د نړیوالو اصولو په مطابق به کوم شکل کې چې مذاکرات مدیریت شو دا فاجعه وه. تاسو سوله ونه منله، له خارجیانو سره مو تړون وکړو، په یوه کال کې مو یو برید په خارجیانو ونه که، له افغانانو ما سیوا خلیلزاد په خپلو وعدو او په خپلو طرحو ټول د افغانستان سیاسي قشر تقسیم کړی و. خلیلزاد ځان افغان نه ګڼلو او له خپل هویته منکر و. آیا په واقعي توګه دغه افغانان چې د جنګ سالارانو اولادونه دي دوی د افغانانو غوره استازیتوب کولی شو یا د لوی جرګو غړو؟ یوه برخه د سیاسي قشر د افغانستان معامله وکړه، یو ولایت پس بل ولایت. ډاکټر عبدالله د جمهوریت د عدم تحکیم د نه ټینګېدو مسؤل دی. کلیدي نقطه دا و چې آیا جمهوریت په جبر تسلیمو؟ د طالبانو لوی جنجال نن دې دوی ورباندې نظر واچوي، دوی ملي وحدت ته زیان رسوي. زما مشکل د خلیلزاد سره دا و چې زه افغان وم او مسلمان وم او د له خپل افغانیت څخه هم انکار کړی او له خپل هویت څخه هم. ډیره تیزه مرکه ښکاري. نن د کابل په وخت 6:30 بجې خپریږي.